حجاج ابن یوسف زمانہ چرالا دا ډېر لوی مشهور ظالم تیر شوی نو د قرآن کریم باندې زور او زیر او پیخ دا خدمت حجاج ابن یوسف کړي داغه وجه داوا چې عجم زیاد شو نو عجمیان چې دی اغا زور او زیر چې د قرآن نه لري کې اغا بیا لسته نشي عربي لسته شي عجم نشي لسته نو قرآن باندې زور زیر پیخ چې دی دا بیا حجاج ابن یوسف دا خدمت کړي او دې زور او زیر پیخ مطابق برابر ویلو د پارا ایجاد د صرف او د نحوی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کړي د صرف نحوی ایجاد وک صرف نحو یو علم دی چې اوس صرف نحو چا نه ویلی هغه قرآن صحیح ویلی نشي چا چې صرف نحو کامل ویلی وي نو هغه هر یو کتاب د عربي چې دی تاسو د قرآن نه سوا نور کتابونه د عربي چې دی هغه باندې زور زیر نشته نو علما چې دی هغه بے زور زیر نه نور کتابونه د عربي چې دی هغه بالکل د قواعد مطابق صحیح وي داغه وجه دا ده چې صرف نحو سره سره عربي قواعد زکی عربي قواعد دا معنا ده چې صيغه او پیجنی او ترکیب او پیجنی هغه ته پته لګي چې دا عربي عبارت چې زویما دې ځکه زور دې دې ځکه زیر دې دې ځکه پیخ دا فاعل دے دا مفعول دے دا حال دے دا ذوالحال دے دا مبتدا دا خبر دے نو دی وجنا علماء بیا بغیر زور زیر نہ هم عربی کتابونو عبارت چې دے هغه صحیح د صرف نحوی په برکت باندې وای نو د صرف نحوی ایجاد چې دے دا بیا حضرت علی ورته وکړه او د زور زیر خدمت چې دے دا حضرت حجاج په زمانہ کې دا لوی خدمت کړي ډېر وو لوی ظالم لکونه خلک مړ کړي دي لکونه خلک په مدینه منوره چې فوج کشي وکړه نو دا ماشومان به چې د فوجیانو ونیو په دې دیوال ته بیره پرې خو نو مازغه په دیوال پورې لیو وو د دې قماش ظالم خو زه خو رښتیا درته هم چې اوس هغه ظالمان میر شو چې د پاکستان ظالمان میونی حجاج ابن یوسف میر شو چې د پاکستان ظالمان میونی اوس تاسو وګورئ د پاکستان ظالمان پیسو د پاره ماشومان وجنی ماشومان لالی پیسو د پاره ماشومان تختی پیسو د پاره کم ظلم دی چې د پاکستان ظالم نه کوي او پیسو د پاره کم ظلم دی چې مسلمان ظالم نه نن پزمکه د پاسه ګرځا زمکه د پاسه هندو ګورا سیکو ګورا انګريزو ګورا د ټولو کې وګورا چې کم ماده د رحم په دې خلکو کې دا داغه عشر عشیر ماده د رحم په مسلمان کې نشته عشر عشیر انګريز وګورا چې موټر باندې سپه وای چرته نو موټر نه ورکوش هغه سپه په غیږ کې اوچت کې او موټر کې واچي او هسپتال ته پوځي انګريز نه په لندن کې پښتنه وکا چې جی پلاني زه تزما لار راته نه د معلومه در سره به سور شي غزه ته بدی اورسه بیا بدر نه دی واپس راځي دلته دې د ګډي زامنو نه ته تاسو کې چې پلانې زه کم زه دي تاسو مخ کې لاړ شئ تاسو دې کوي کنه ها بزرګانو بزرگ تا ګورو پښتون تا ګورو کم ظلم دی چې په دې ظالم قوم کې نشته دا وجه ده چې الله درته ښې ورځې نه ښیي او په ښه ورځ پسې به مړندی دغه
وجه ده چې الله درته د سکون ژوند نه نصیب کوي. پاکستان ته به د سکون ژوند نه نصیب کیږي. پریشان به یو ټول عمر به پریشان. که حکومت پې راځي داسې حکومت به پې راځي چې نشترې به درته په سینو کې منډي. داسې حکومت به را نشي چې تی نوم واورې وړه دې خوشحال شي. الله د عمر ابن عبدالعزیز غوندې حکومت به په پاکستان راشي چې ته وګوره وړه دې خوشحال شي. عمر ابن عبدالعزیز هغه عمر ابن عبدالعزیز چې مړ شو د لحد د پاسه لا پروتو چې د اسمان نه کاغذ راغی او پکې لیکلي چې بسم الله الرحمن الرحیم برات من الله لعمر ابن عبدالعزیز. شروع کوم په نامه د خدای چې بخون کې او مهربان دی. عمر ابن عبدالعزیز لا خاورو تکو شوی هم نه دی چې خدای وبخلو. داسې حکومت په تاسو به د نواز شریف د حکومت راځي. سر ته وګوره د اتینه غټ سر دی او عقل ته وګوره. نن بیان ورکړی دی په اخبار کې بیان ورکړی دی چې دا ایڈوایزر ای چې اغسطی دا اوس دا ښځه څه نامه یې ده چې دا ښځه ده نو څنګه یې ښه نامه درځي. نه خدای ورک کړ. عابده حسین سم شی دی که پورا کټه ده. وی عابده حسین چې دا زما د حکومت روح روان ده. نواز شریف نه ویلي دي چې دا عابده حسین چې ده زما د حکومت روح روان ده او زه چې دې له وګورم مړه مې پې جوړ شي. دا هغه نواز شریف دی چې پرون په اسمبلی کې شریعت بل پاس کړی دی. هغه یو جان کټی ته وایي چې زه دې ته وګورم مړه مې پې خوشحال شي زما د حکومت روح روان ده. خدای به داسې حکومتونه درکړي. عمر ابن عبدالعزیز غوندې به پیدا شي. عبدالله ابن عمر غوندې به پیدا شي. حضرت عمر غوندې به پیدا شي. په کټ کې پروت او زنکدن یو صحابي تپوس ته راغی. چې تپوس ته راغی صحابي چې واپس روان شو نو حضرت عمر ورته آواز وکړو چې خبره واوره. چې واپس راغی ورته ویلې چې یو غلطي مې درکې ولیده آخر وخت مې دی چې درته یې ووایم هسې نه چې دا حق مې په مرۍ پاتې نه شي. وی جي څه؟ وی دا لنګ دی ډېر اوږد دی دا ګیټای دی پکې پټي دي او د چا چې په پرتوګ او په لنګ کې ګیټای پټي وي الله به د قیامت په ورځ هغه ته د رحمت په نظر نه ګوري. نو دا لنګ دی اوچت که چې دا ګیټای دی ښکاره شي. حضرت عمر د زنکدن په ټیم کې دا ایمان. نو زما عزیزانو عرض مې دا و چې بس هغه غوندې خلق به مونږ ته نصیب شي. مونږ ته به داسې خلق نصیب کیږي چې هره ورځ به پړه کې نشترې در منډي. غله ډاکوان بېایمانه منافقان د دنیا ټاګان دا خلق به درته نصیب کیږي چې قدم ږدې بے پیسو به در سره څوک خبره نه کوي. ژوندیز برګان مې ټاګان ولیده. ژوندیز برګان چې شکل ته وګورئ ته به وایئ چې خضر علیه السلام دی او پکې به هغه لوی خل وي او هغه لوی ټاګ او منافق وي چې خپو لاندې به دې ځمکه وتخ. ایو بزرگ وی کنه وی بقی مار خان رفتم
بقمار خانه رفتم همه پاک باز دیدم بقمار خانه رفتم همه پاک باز دیدم پیش صوفیا رسیدم همه یافتم دغایی پیش صوفیا رسیدم بقمار خانه رفتم همه پاک باز دیدم وی جوارگر خانه تلارم جوارگر پک ناستو ټول میں پاک او نیکانو لید جوارگرو ته چې لاړم اړیو جوارگر ته چې ګورم بزرگ دی بقمار خانه رفتم همه پاک باز دیدم پیش صوفیا رسیدم همه یافتم دغایی پیش صوفیا رسیدم جوارگر خانے تلالم ټول میں پاک لید چې صوفیانو تورلم ټول میں ټگان لید یو کنی غلط نشی زمونږ په دې ګیرو میرو مونږ په دې منځونو غلط نشي زمونږ په دې حج غلط نشي پیش صوفیا رسیدم همه یافتم دغای هغه ورځ مې یو بزرګ لیدو ډېره مزېداره ګیرې وه او حج شریف لم تلی و یو سړي راته خبره وکړه ما ورته حاجي صاحب دا ولې ویل یاره جي بس خدای دې رحم وکړي والله ګزاره م نه کېږي نو دا شعر میں ورته وی مل بقمار خانه رفتم همه پاک باز دیدم پیش صوفیا رسیدم همه یافتم دغایی پیش صوفیا رسیدم جوارگر ہمیں پاک لی او صوفیان میں ڈگان میں دادا اور دو خبری ندی دا چشم دید چاڑ کے شکی دا کم صوفی موفی راشی چی پا گوتا درتا ہوخے چی دا گیرا مو گورا دا حجم مو گورا دا منزونا مو گورا او دا کرتوتا مو گورا پستر کو درتا ہو زاغ ملا نے مچے داورے دو خبریں کو نا پستر کو لاسنی والے نامہ پا ممبر زکن عالم چی غیبت کے رازی لاسنی والے بے درتا ہو داو نو عزیزان عرض میں داو چے ما سرا وانو یو ما سرا ډېر لوی نیک تسبیح لاس کی او د 100 روپو لوټ لاندې اوس په ځمکه پروت ما مولیدو ته مولید د پخپا کې خو چې پخپا کې خو ما ځان غلې کو چې غلې مې کو ما ته التزلک زدا د کېړای پیاړ مټی کوم زه ته مخ کې روان شم چې روان شم الوټ راواغستو په بډایوالو او چې ما په سیر اورسېدو مال پیاړ ما دې ټیک کړه ویلاو ټیک مې کړه مال خدا 50 تا 50 زما ولنه نه څه مال څه چرته ناغتم امدا شعر وی چې بقمار خانه رفتم همه پاک باز دیدم مسئلہ خدا دا جس بیامو میں او د 10 روپوں نے قیمت زیاد ہوئی
نو یو کال به ساتي چې کمالی کې پیدا شي چاته. مسئله خدا ده. یا به پاغذے باندې آواز کې چې مای چشه مامون ته چانه خورک نه ده، پاغذے به آواز کې کلسو نزیاتو بیا به یو کال ځان سره ساتي. کال پسې بیا که غریب وي په خپل خیرا والا کینی د خدای په نامه ورکا، بیا که مالک پیدا شو نو د ځانه به ورکې. مسئله خدا ده، هغه په خپکه ناوسم چې مال هغه بزرگ په مخ راشي نو ورته دا شعر وګه. تاسو خیال راغی اوس مونږ څنګه یو چرګه یو سړی بیا مونږ ته چرګه، نو چا ورته وی چې چرګه خو دې بیا مونږ ته خو درې اوازه بکې چې دا چرګه د چا ده. اوس خو چرګې مونږ مومو تاسو یې مومئ. اوس خو د انګریزي چرګو زمانه ده. خیر هغه زمونږ په دې علاقه کې داسې خلک هم تیر شوي چې ټوغکي مرض به راغی او چرګې به د شپې مردارې شوې، خلکو به بار په ډیرانو غورځول، هغې خلکو به راټولې کړې، سر به یې غوس کړو، سپینې به یې کړې او هوټل والا ته به یې ورکړې، په هوټلونو به یې خرڅې کړې. دام په دې مسلمانانو کې تیر شوي هم دي او فلال شته. قسم په خدای دی چې دې مسلمانانو د سپي غوښې د ګټ په نرخ خرڅ کړي دي په دې قوم باندې. د سپي فلال یو بزرگ دلته شته چې د مردارې اسپې غوښې د غټې غوښې په نرخ خلکو باندې خرڅ کړي. چې ماله په مخه راشي زه لاس نه ورکوم، سلام راته وکړي او زه هم لاس را نه کړي، مردار اسپه مې را یاده شي. داسې هم شته. هغه کم ظلم دی چې دې قوم سره مونږ نه دی کړی، کم ظلم دی، کم زیاتی دی چې دې قوم سره مونږ نه دی کړی. هلته یو مشهور کبابي دی، خلک ډېر زیات ورځي پلانې کبابي پلانې کباب خو ستاسو خوښ د هغه ځای سره موټر پایه پرچن شو، هلته میخې ولاړې وې. ما هغه سړي نه تپوس وکړو مالکه دا میخې وی جی میخې ډېرې دي خو ګرانې دي او هغه ورځ هم یو میخه مرداره شو. مال بیا دې پسه وکړه چې مرداره شو. ویل دا ما مرداره میخه ویل او والله چې مرداره ښه. هغه کم ظلم دی چې د چا پې وس بر شوی دی او سرپه یې پې کړې ده. کم ظلم. نو عزیزانو زمونږ خو حجاج ابن یوسف وغیره دغه رستو ظالمان هیر شو چې بالکل د پاکستان ظالمان نه وو. دین دپاره چې دا څومره لوی موزران دي او څومره لوی ظالمان دي، الله دې امان راکړي.